مسواک په هر اوداسه کې وهئ، په غسل څخه مخکې، غسل په وخت کې مسواک یوازې د اوداسه شی نه دی ورونو، دا ځان له یو بیل سنت او عبادت دی. الله حبیب د دواړو جهانو سردار ټول ووایست صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي زما په امت کې ګران نه وای، ما به په دې دا لازم ګرځولې ولې چې د هر لمانځه سره مسواک وهئ. دا داسې د عباداتو سره چې حج کوي، چې عمره کوي، چې روژې مات کوي، چې پلان کوي، چې پلان کوي، خو دا به ګرانه وي، ورته تکلیف به وي. د دې وجې دومره به د الله نازولې مسواک وهئ. ما ته به جبرائیل امین د مسواک او د امسا دومره ترغیب راکوي، دومره به د دې سپارښتنه راته کوله چې تلي بچې وراله راغلی مسواک وه، مسا یې حقوق خیال ساته. زما د آخر ته ګمان وګرځېدی چې د مسواک به آخر ته پرسي، حکم به راسي. دا مې ګمان وګرځېدی چې د همسایه حقوق دومره ډیر به آخر ته به دا حق راسي چې دا ستا سره په مال کې حق لري، په میراث کې حق لري، چې ستا څه پاته مال سي. دومره د همسایه د حقوقو باره کې دومره به مسواک وهئ چې وایي زه به په دې وبېرېدم چېرته ورۍ مې مسواک وینسي. زموږ د خلکو نسوارم کوي، شل ګزې د خورس کې د خولې طاقت نه ورسره کېږي. زه دې ته حیران پاتې یم چې ستا سره هغه تور سری څنګه ژوند تېروي. ستا دې خانه خرابه شي، ته انسان یې که ته ځناور یې، ستا خو د ځناور فرق نه کېږي. د مسواک یوه لویه فایده دا ده چې ستا ته به د زکندن پټي کلمه نصیب کېږي. یوه لویه فایده یې دا ده 2 اویا فایدې لري، په دې علماو پسته کتابونه تصنیف کړي. یوه لویه فایده یې دا ده چې دا د الله د رضا کېدو شی دی. یوه لویه فایده یې دا ده چې دا د خولې د صفایي شی دی. انسان و بدن ته چې کومه مریضي داخليږي، د انسان وجود ته د داخلېدلو لار هغه دا خوله ده. مثال به د دې دی چې ستا خوله ګندی لکه تا چې کچره راوړي یا امبار دې راوړي، یو خشتي خټي یو رقم په دې ژمي کې په دې خونو کې څه حال زموږ دی، ولې خو د بنې مځکه نه ودی. لکه دا کچره چې ته د کور خونې مخ ته وغورځې، هغه کچره به څه ټیمه بعد، هغه امبار به څه ټیمه بعد ستا ټوله خونه ځینې ګندی او ټوله خونه به ځینې ډکوي. خوله دې ګندی د قشانتي مثال به دې د ټول وجود دی. او ته نه پوهېږې چې صفایي نصف الایمان ده، ته نه پوهېږې چې د فرشتو د دې بد بوی څه ډېر بد کېږي. او په وخت لمانځه کې چې ته د خدای سپېڅلی کلام وایه، یو پلمږ یې وایي څنګه وایي فرشته د انسان پر خوله باندې خوله کښېږدي، ها کیفیت دی نور الله پاک ښه به پوهېږي. یعنې دومره ورته راژوندېږي دا د خدای کلام، خو موږ په دې خبرو نه پوهېږو. مسواک دا بیل سنت دی. نو په روژه کې لا هم وایست، روژه ماته څه مخکې وایست، داسې د مسواک ته ولی سي تلاوت څه مخکې، داسې د یو مجلس ته چې ورځې، داسې د خپل کور والله سره کښېنې، داسې مثال خلکو سره مثال ورته کښېنې، حج عمره په هر عبادت کې ته مسواک ولی سي. د امام صاحب رحم الله پر مسلک باندې خوشوبینې کولې، نو لمانځه او داسې څه مخکې وه، لمانځه څه وروسته وه، بیا پام کو پر خپل خوشو باندې نه چې وینې وکړي، ځکه په وینو باندې اودس ماتېږي چې هغه دومره ډېرې چې پر لاندو باندې غالب راسي. زما ګران ورونو، دغه شانتي خوشبويي استعمالوي، د خوشبويي څخه مخکې د صفایي غم خوړلې دې ته ګوري چې بدن د خلوبې نه شي. لغه نه وروسته خپلې کپړې صفا کوي، کپړو ته خیال کوي، زړې دي پریمنځل سوي دي، سل پینې دي پکې ګنډل سوي، خو صفا دي، مردار خوراکي مه کوي. صفایي د یو ښه شخصیت، ان الله جمیل یحب الجمال، الله په خپل ښایسته دی او ښایست خوښوي. د بعضې خلکو لاسونو پښو ته چې وګورې، ته به دا ونه وایې چې د دې سړي په کور کې اوبه شته، سړی ورته وایي چې ورور ستی کره اوبه نشته، زه یې نه در سره منم، ولا سر به دې در مات کړي. خدای بنده ته دا ستا و دې پښو ته وګوره، ته ستا و لاسو ته، ستا و دا څټه ته وګوره، ته ستا و دا غاړو ته وګوره، ته ستا و دې وجود ته وګوره. نه چې موږ دلته ملایکې یو صفایي، خو بیا هم دا اوبه د دغه لپاره، دا نه معنا چې زه کار کوم بس نو زه به در پل مردار خور یم.
خدای بندگان لږ سوچ فکر کوي نو خوشبوئی استعمالوي قرآن کې الله پاک ورمایي خذو زینتکم عند کل مسجد موږ چې اخیرین نه کپړي چې ګر سره په مجلس کې خلک نه پرېږدي موږ پاک کپړو کې جماعت لزغلو ورته په مانځ کې ولاړ او نیونیان جماعت لنازغلي او دلته چې الله پاک حکم درته کوي چې ته جماعت لځي ته مانځ لځي اشایسته بهترینه جامې واغوند چې دردغه دی بالا جامه نه سما ورونه ته لږ سوچ فکر وکړي ما د اختر په ورځو کې خلک لیدلي دي په زړو کې ولاړ شرم دی خلکو لره پکار دي د جمعې په منځ کې ملي دي لا و پاغه کې ولاړ هلته چې بزید خیر سره خدای کول دي چا سره ملاوي یا به د کوزدای یا به بل څه نو لونګې تړلي دا لونګې خو د ستا څه پاتې د خیر سره نه یو کورته به غوستي نه یو شی به غوستي دا زموږ اسلام او ایمان د خدای دربار هغه په حضور کې ته درېږي د دین ته ټوله دنیا بالا کړې ده دین تعالی ستا تربور تا تر بالا کړی دی د دین ته گورنر د دین ته حاکم د دین ته وزیر د دین ته جج د دین ته دا بالا کړی دی ته ورس د قاضي په مخ کې په دې حال کې پیښ چې تا را باسي کنه چې ته انسان یې کته چی شي نو په دې وجه باندې پام کوي خوشبوئی د خوشبوئی به الله بیل ثواب درکې دا د انبیاو یوځي د رسولان برک نه دی سنت د نور انبیاو هم څو سنتونه دي یو پغه کې خوشبوئی ده بل پغه کې نکاح ده نو خوشبوئی او داسې به د دې خوشبوئی دا پیدا علماء ورانه کړل کړي دي کته خوشبوئی استعمالي عقل به دي تیزیږي او د دې خوشبوئی لکه څنګه چې د مردار بوی انسان ته مریضي پیښیږي دا خوشبوئی د انسان چې طبيعت برابرۍ جوړ سره د مریضي څخه سبب د دفاع هم دي سبب د ناجوړي د شکېدو هم د دې خوشبوئی سبب الله پاک لکه څنګه چې ته د خلکو د دې خاطر وساتې سمات څوک په تکلیف نسی زو ورسم یو شبي می د بدن وز بلا ولارس فخر په وینت نه نو د دې سبب الله پاک ستا ټول باطن در خوشبوئی کې صفابه کې مې به د زړه د خیر خوایي ډک او دا رنګ په ژیره کې ژمنځ وهي د ژیره د ژمنځ دا پیدا علماء ورنکل کړي د چې الله به د قرض خلاص کړي سترګې تورول دام یو سنت عمل دی شپې زوی د کېږي په اوداسه باندې ګرځي او داس ځای کې نو یو بل درته ناجوړ خطر او یا بل مسله پر لارې مسافر یو بل سره پیدا کړي نصر برابر تیموم په اوداسه باندې ګرځي په غسل اوداسه کې خبرې د چا سره مکو کړ چې فارغ سي دوه کلمه او سورې قدر ان انزلنا فی ليله القدر دا سورته او کله چې حاجت تر تپیش سي نو دوه رکعات المنځ وکړه بیا وروسته د الله پاک څخه خپل حاجت وغواړه او دا رنګه د صلات حاجت طریقه دا د چاول ته غسل وکي د غسل کور وروسته بیا دوه رکعات المنځ وکي وروسته بیا څه د کدي په سپرای تلاوت د قران دغه وروسته خپل حاجت الله ته پیش کی الله دې په دې خبرو مشتي تعامل کول توفیق نصیب السلام علیکم ما دا اذان ټیم دی